د ګلبدین حکمتیار د زوی او طالبانو ترمنځ تازه جنجال. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار طالبانو ته په خطاب کې وایي که د خپل ژوند لپاره هوښیار یاست نو د واک د هوس لپاره د ملت د مرګ سبب مه ګرځئ. هغه طالبان خطاب کړي او ویلي دي کار اهل کار ته پرېږدي چې هېواد پرمختګ وکړي، نه دا چې پوره ولس له مرګ سره مخ شي. حکمتیار د طالبانو لخوا د واک انحصار ته په اشارې سره ویلي انحصار حتی د قدرت په لس کسیزه ډله هم بد وي او یو پیاوړی مرکزي حکومت ګټور دی، مګر د واک تمرکز ظلم دی. د حکمتیار په وینا که طالبان په خپل منځ کې د واک انحصار له منځه یوسي، واک وویشل شي او لږ تر لږه یوه شورا جوړه کړي چې په هغه کې په مشوره او پرېکړه وشي او کار اهل کار ته وسپارل شي، نو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو په اړوند لا څه نه دي ویلي. له عملتیا مو نړۍ مننه درلودونکو چې موږ څارئ.